قدرمن اوریدونکو پیل کې هم مهم خبري سرټکي. د بین الافغاني خبرو ټکني کېدل د دولت پلاوي له خلکو سره د خبرو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د وضعیت د ارزولو ډلې لخوا د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو ټینګار. د اروپایي ټولنې کمیشنر وایي افغانستان د کورنۍ جګړې له خطر سره مخامخ دی. له هېواده بهر خبرونو کې به واورئ چې د عدالت نړیوالې محکمې د ایران او امریکا د 2018 کال پر دوسیې غور کوي. او میانمار کې فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې بندې شوې. قدرمن اوریدونکو خبري ټولګه کې درته اقتصادي او ورزشي خبرونه هم لرو. اوس هم بشپړ خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. لسګونو خوستي شاعرانو او لیکوالانو د مشاعرې له لارې یو ځل بیا د جنګ له ښکېلو لوریو د دایمي اوربند او سولې غوښتنه وکړه. دوی د شعر په ژبه د جګړې بدرنګ انځور وکیښ او د هیواد د ښه راتلونکي لپاره یې خپلې هیلې څرګندې کړې. د دغه راپور بشپړ حال به درته زموږ همکار فرید احمد عتیقي وړاندې کړي. د ماشومانو د رنګین کتاب په شان بشم، د ماشومانو د رنګین کتاب په شان بشم، بیا به ګلونو ته ماشومې افسانې ووایم. لسګونه خوستي شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا په یو غږ د سولې لپاره خپلې هیلې څرګندې او په خپلو شعرونو او نظمونو سره یې د یو سوله ییز، آباد او پر ځان بسیا افغانستان انځور وکیښ. د داسې یو افغانستان انځور چې نور پکې د جګړې له امله بل شوی اور مړ، د یوې بورې شوې مور سوي کریغې، د یو یتیم ماشوم د سلګو آواز او د یو ټپي شوي پلار د آهونو غږ وانه اورېدل شي او هیواد پکې د پرمختګ او ښېرازۍ پر لور اوچت ګامونه اخلي. ټول وګړي پکې د یووالي، ورورولۍ او مینې هوسا ژوند کوي. ژوند جرس مو د وسلو د آواز رنګ راوړی، د ژوند جرس مو د وسلو د آواز رنګ راوړی، دنګو زلمیو په تابوت کې د ناز رنګ راوړی، د ژوند جرس مو د وسلو د آواز رنګ راوړی، دنګو زلمیو په تابوت کې د ناز رنګ راوړی، بارودي بوی د ګلابونو وږم وترهو، بارودي بوی د ګلابونو وږم وترهو، زمونږ سپرلیو ګوره دا د اجاز رنګ راوړی. سولې څه کوې را درومه چې زه مرمه، ګوره شونډې مې له درده وچې وچې په شیبه شیبه سوځېږم، روح مې خوږ دی، زړه مې تنګ دی، پریشان یمه بې کچې. سولې څه کوې را درومه چې زه مرمه، سولې څه کوې را درومه چې زه مرمه، وارخطا یم چې ارمان به مې شي پاتې، سوی زړه به په خوښیو راسپړمه، هیلې مړې به شي داستان به مې شي پاتې. سولې څه کوې را درومه چې زه مرمه، سولې څه کوې را درومه چې زه مرمه، که نه ژاړم او دا چیغې وهمه چې یا خدایه ګناهګار دې یم ترکمه، زموږ یوه شېبه ژوند نه دی بې ستمه. که ته راشې ژوند به بېرته په مستۍ شي، په ښاریانو کې به سا په چلېدو شي، سپورې دښتې به شي ښکلې په غاټولو، اتڼونه به په کلو کې شروع شي. که ته راشې ژوند به بېرته په مستۍ شي، که ته راشې ژوند به بېرته په مستۍ شي، زموږ له سترګو به غبار ټول د نستۍ شي، ها یتیم ماشوم به بېرته په خندا شي او د کونډې به تم ستوني کې سلګی شي. شاعران وایي له دې مشاعرې څخه یې موخه د جګړې له ښکېلو اړخونو د سولې او دایمي اوربند د غوښتنې سربیره د جګړې له لوري ولس ته د ورکړل شوو دردونو روښانول و. دوی د شعر ژبه د سولې لپاره د اذهانو د رغښت او حق غوښتنې په برخه کې ارزښتناکه بولي. شعر خو ډېر رول لوبولی شي، خو شعر مستقیمه ژبه نه ده چې یو چاته ووایي چې مثلا ته څوک مه وژنه یا مثلا په یو ځای کې ماین مک ده. د شعر کار دا نه دی. شعر بل یوه وحشته انځور اخلي او هغه انځور به په داسې یو حساس ډول ټولنې ته وړاندې کوي چې خپله یو څوک ووایي چې دا ظلم دی که نه. مثلا که د کاروان صاحب یو بیت راواخلو چې څنګه یې څښو څنګه خندېږو راته زهر دي شي، په اباسین کې د کابل د غرونو اوښکې راځي،
دلته که موږ د انځور وینو چې دا په حقیقت کې د کابل سیند نه دی، دا د افغانستان د غرونو اوښکې دي چې بهیږي او یو بل ځای ته ځي. نو موږ وینو چې دلته شاعر موږ ته داسې نه دی ویلي چې تاسو وحشت ما کوئ، بلکې یو وحشت نه یې انځور اخیستی دی او موږ ته یې وړاندې کړی دی چې دا ډېر دردونکی او په عین حال کې په یو چا نه تاثیر کوونکی دی. په شعر باندې د جګړې تاثیر حتمي وي، ځکه شعر عاطفي وي او جګړیز ماحول عواطف وژني. خو بیا هم افغانان د څو لسیزو جګړې ځپلو له وجې اوس ټول شعري الفاظ دې ته راغلي دي چې سوله غواړي، په شعر کې سوله غواړي، په خپل احساساتو کې سوله غواړي، همیش د سولې غږ یې په هر ځای کې. د یادونې ده چې دا لومړی ځل نه دی چې خوستي شاعران او لیکوالان د خپلو شعرونو له لارې د روانې جګړې د درېدو او دایمي سولې غوښتنه کوي. د بین الافغاني خبرو ټکني کېدل د دولت پلاوي له خلکو سره د خبرو لړۍ پیل کړه. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له ټکني کېدو وروسته د دولت پلاوي له خلکو سره د خبرو اترو یا دیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په همدې ترڅ کې پرون د مرکچي پلاویو غړو مولوي اطولالدین او شریفې زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د مرکچي پلاوي په ټویټر پاڼه کې لیکل شوي چې د غونډه کې ګډونوالو د سولې په چوکاټ کې پر بشري حقونو، زده کړو، د جنګیالیو پر بیا ادغام، بیان ازادي، ډیموکراسۍ او یو شمېر نورو مسایلو باندې بحثونه وکړل. د دولت مرکچي پلاوي ویلي دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې ده چې ورته لیدو کتو ته به دوام ورکړي. له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې دوحه کې بین الافغاني خبرې ځنډېدلې او د دولت پلاوی یې پوره پر طالبانو ور اچوي. طالبان بیا وایي خبرې نه دي درېدلې او په خبره یې مذاکرو کې دومره ځنډ طبیعي دی. اخوا د افغانستان د وضعیت د ارزولو ډلې لخوا د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو ټینګار شوی دی. په امریکا کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو ډلې کانګریس ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه وغځوي او دا چاره د طالبانو لخوا د دوحې تړون له مخې د شویو ژمنو عملي کولو سره وتړل شي. دې ډلې په خپل راپور کې د امریکا نوې ادارې ته سپارښتنه کړې ده چې د افغان سولې څخه د ښې پایلې ترلاسه کولو لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه د څه مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي او تر راتلونکې مې میاشتې له افغانستانه ونه ایستل شي. په ریپورټ کې راغلی چې په اوسني حالت کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل کورنۍ جګړې، د سیمې بېټیکاوولو او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو سبب کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون له مخې ټاکل شوی چې د روان کال تر می میاشتې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووځي. په ریپورټ کې دا هم ویل شوي چې که طالبان د بهرنیو ځواکونو ځنډېدل ونه مني ښایي د سولې بهیر ختم شي. دغه راپور کې د افغان سولې برخه کې د پاکستان رول ته په اشاره ویل شوي چې دغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري او دوی باید د سولې بریالي کېدو لپاره خپل رول ادا کړي او دا د پاکستان لپاره په ګټه دی. دغه ډله په 2019 کال کې د امریکا کانګریس لخوا رامنځته شوې او په افغانستان کې د روان وضعیت د ارزولو مسؤلیت پر غاړه لري. د اروپایي ټولنې کمیشنر وايي افغانستان د کورنۍ جګړې له خطر سره مخامخ دی. د اروپایي ټولنې کمیشنر یانز لیناریچ ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره دغه هیواد د کورنۍ جګړې له خطر سره مخامخ دی. د اروپایي ټولنې د کړکېچ اداره کولو کمیشنر له افغانستانه د لیدنې پر مهال ویلي د دې امکان شته چې د سولې روانې خبرې له ماتې سره مخامخ شي. د اروپایي ټولنې د کمیشنر د سولې په اړه د ناهیلي ښودلو ترڅنګ ټینګار کړی چې ټولې هڅې باید پر دې ورټولې وي چې د سولې روانې خبرې له ناکامۍ سره مخ نه شي. ینس چې پرون یې له افغان ولسمشر او نورو چارو واکو سره کتلي ویلي چې د خبرو لپاره باید لومړی شرط اوربند وي. د افغان دولت مرکچي پلاوي هم له طالبانو سره د خبرو لپاره د اجنډا په سر کې اوربند ته ځای ورکړی، خو د رسنیزو ریپورټونو له مخې اوربند د طالبانو لپاره د اجنډا په وروستۍ برخه کې ځای نیولی دی. د اروپایي ټولنې د کمیشنر ویلي افغانستان کې وروستي بریدونه د اشخاصو پر ضد نه بلکې د ارزښتونو او د قانون حاکمیت پر ضد دي. د ویلي اروپایي ټولنه د خپلواک او د ملي حاکمیت لرونکي افغانستان غوښتونکې ده. دا څرګندونې په داسې مهال دي چې دوحه کې د سولې روانې خبرې درېدلي او د دواړو پلاوو لیده کاته له څه باندې 2 اونیو راهیسې نه دي شوي.
اخوا اروپایي ټولنې بشري مرستو او افغان سوله کې د همکاریو د دوام ژمنه تازه کړه. ارګ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني د اروپایي ټولنې له یوه پلاوي سره کتلي او پر بېلابېلو مسایلو یې خبرې کړي دي. خبرپاڼه کاږي چې په دې لیدنه کې تر ډیره د اروپایي ټولنې پر بشردوستانه مرستو خبرې شوي دي. د سرچینې په حواله دغه ټولنې ژمنه کړې چې دوی به په افغانستان کې خپلې مرستې او همکارۍ ډېرې وي. سرچینه وایي چې په دې ناسته کې د بشري مرستو ترڅنګ پر افغان سولې هم خبرې وشوې. ولسمشر غني د سولې په اړه ویلي چې په دې برخه کې د نړیوالو همکاري مهمه ده. غني زیاته کړې چې افغان حکومت د سولې غوښتونکی دی، خو داسې سوله چې پکې وروستۍ لاسته راوړنې خوندي او جګړه بنده شي. د اروپایي ټولنې پلاوي هم ویلي چې بین الافغاني مذاکرات باید دوام وکړي او دوی له یوه سوله ییز افغانستان سره هر اړخیزو مرستو ته تیار دي. اروپایي ټولنه داسې مهال د څرګندونې کوي چې په دوحه کې د سولې خبرې دمګړی په ټپه ولاړې دي او له دې سره هم مهاله په افغانستان کې هم جګړې زور اخیستی دی. د امریکا کانګریس وایي له افغانستان څخه د ځواکونو وتل باید مشروط وي. د امریکا کانګریس وایي په افغانستان کې د ځواکونو وتلو ته بیړه نه ده پکار او د وتلو نیټه یې باید وځنډول شي. کانګریس د افغانستان د وضعیت ارزونې په راپور کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به یو وار بیا په یاد هیواد کې د جګړو لمن پراخه کړي او ښایي په افغانستان کې د القاعده ډله بیا قوت ته ورسیږي. د امریکا کانګریس دغه راز زیاتوي چې طالبانو په افغانستان کې بریدونه ډیر کړي او د یوې پراخې جګړې پلان لري چې غواړي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یې عملي کړي. کانګریس طالبان بې باوره بللي او د بایډن له ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې د ځواکونو ویستل دې مشروط کړي. د امریکا کانګریس د دوحې هوکړې ته په اشارې ویلي چې طالبان په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي. کانګریس یا د څرګندونې داسې مهال کوي چې څه موده وړاندې د امریکا د نوې ادارې دفاع وزیر لویډ اسټن هم ویلي و چې په طالبانو باندې باور سخت کار دی او لا هم القاعده ډله د دوی تر چتر لاندې فعالیتونه کوي. بل پلو بیا طالبان وایي چې دوی د دوحې هوکړې ته ژمن دي او له امریکا هم د ژمنتیا تمه لري. له دې ټولو سره بیا د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سهیل شاهین 2 ورځې وړاندې ایران کې خبریالانو ته ویلي و چې که امریکا له افغانستان څخه په ټاکلې موده کې ونه وځي نو دوی به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. قدرمن اوریدونکو، تاسې د هوا راډیو خبرې ټولګه اورئ. بلخو امریکا وایي ځواکونه به شرایطو ته په کتو له افغانستان نه ووځي. د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دوی ځواکونه به د شرایطو پر اساس له افغانستانه ووځي. د پینټاګون ویاند جان کیربي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د اړتیاوو او ګواښونو په اړه محتاط او هر څه څاري. په ورته وخت کې د جرمني دفاع وزیر هم ویلي چې بهرني ځواکونه باید د سولې له هوکړې وروسته افغانستان پرېږدي. بل لور ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس هم تېره ورځ ویلي و چې له افغانستان نه د بهرنیو پوځیانو وتل باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پرمختګ سره وتړل شي. جرمني له امریکا وروسته د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو زیات روزونکي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبرورۍ د 29 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د سږ کال د مې تر میاشتې له افغانستان نه ووځي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتل د دې پر ځای چې د فبرورۍ د 29 نیټې له موافقې سره وتړل شي ښه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له سولې سره مشروط شي. اخوا په ټاکلي وخت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو نه وتلو د پاکستاني چارواکو اندېښنې زیاتې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی استازي وایي که ناټو او امریکایي ځواکونه په خپل ټاکلي وخت له افغانستان څخه ونه وځي د سولې پروسه به له خطر سره مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی استازي ملیحه لودي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ځنډ په هکله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا اقدام کولی شي له طالبانو سره د سولې تړون له خطر سره مخامخ کړي. لودي ویلي که د قطر هوکړه لغوه شي د افغانستان د سولې پروسه هم له خطر سره مخامخ کیدلی شي. نوموړي زیاته کړې پاکستان باید د بایډن حکومت په دې هکله وپوهوي او خبرداری یې ورکړی چې دا مسئله د اسلام آباد لپاره یوه لویه ننګونه کیدلی شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم له امریکا څخه غوښتي و چې د افغان سولې پروسې لړۍ روانه وساتي
او په ټاکلي وخت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستلو ته ژمن پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د تیر میلادي کال په فبروري میاشت کې د واشنګټن او یادې ډلې ترمنځ شوي تړون ته ژمن نه دي پاتې شوي او زیاتوي چې د بایډن حکومت به له همدې امله په مې میاشت کې له افغانستان څخه ټول سرتیري ونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کیربي څو ورځې مخکې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کړې دي او زیاته کړې ده چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن نه دي پاتې شوي، تاوتریخوالی دوام لري او له القاعده ډلې سره د دې ډلې اړیکې پر ځای پاتې دي. قدرمن اوریدونکو، تاسې زموږ غږ د لویې پکتیا خوست ولایت څخه اورئ. بلخوا ایران وایي د طالبانو په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي ابراهیم طاهریان سره لیدلي دي. طاهریان په دې لیدنه کې ایران ته د طالبانو د وروستي سفر په اړه وضاحت او معلومات ورکړي دي. نوموړي ویلي ایران د سولې په اړه له طالبانو سره اوږدې خبرې لرلې، خو داسې ښکاري چې دغه ډله پر خپل پخواني دریځ او تګلاره ولاړه ده او په دې برخه کې بدلون نه دی راغلی. حنیف اتمر هم ویلي چې طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او تاوتریخوالی یې نه دی کم کړی. اتمر د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري هم اړینه بللې او ټینګار یې کړی چې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمیږي او طالبان دې پر خپلو ژمنو ودرېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې بیا د روانو جګړو مسؤلیت ګڼ شمېر هیوادونه هم پر طالبانو اچولی، خو دا ډله بیا د هیواد په یو شمېر سیمو کې په جګړو او هدفي وژنو کې خپل لاس ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی یادې څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا هم څو ځله یاده ډله د دوحې په تړون کې پاتې بللې وه او پر دوی باور یو سخت کار یاد کړی و. طالبانو د سولې دویم پړاو مذاکراتو پر ځای خپل بهرني سفرونه ډیر کړي چې د ملا برادر په مشرۍ د ایران سفر هم مهاله یو بل پلاوی د ایباس تنګزي په مشرۍ روسیې ته تللی و. بلخوا په تیر کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 26% زیاته شوې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه راپور کې ویلي په 2020 کال کې دغه کمیټې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي 132 پیښې چې پکې ټپي کېدل، وهل، ټکول، تښتول، ګواښل، غلا او ناوړه چالند شامل دي ثبت کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې زیاته کړې په دغو پیښو کې 7 تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې 5 د هدفي وژنو په پایله کې وو او 2 د ماین د چاودنې له امله 18 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندې پر مهال ټپیان شوي دي. 10 تنه خبریالان وهل ټکول شوي، 40 تنه نور ګواښل شوي دي، له 28 خبریالانو سره ناوړه چلند او سپکاوی شوی او 14 تنه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو سره د رسنیو د مسؤلینو او مالکانو لخوا ناقانونه چلند شوی، 7 تنه خبریالان تښتول شوي او له 2 تنه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو نه د دندې پر مهال خپل وسایل غلا شوي دي. راپور زیاتوي د کمیټې لخوا د راټولو شویو شمیرو له مخې طالبان او داعش ډلې د خبریالانو پر وړاندې د ډیری تاوتریخوالو او ګواښونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او حکومتي مسؤلین او موظفین بیا په دویمه برخه کې دي. د یادې کمیټې په خبره دغه راز یادو بریدونو د رسنیو د تولید ظرفیت خورا ټیټ کړی دی او ځاني سانسور یې د رسنیو او خبریالانو ترمنځ پراخ کړی دی. د مقناطیسي ماین چاودنو د مخنیوي لپاره د افغانستان کورنیو چارو وزارت غوښتنې. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماین د چاودنو له زیاتوالي وروسته کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. دغه وزارت پرون ماښام په یوه خبرپاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چیک کړي. په خبرپاڼه کې راغلي د مقناطیسي ماینونو یوه بڼه د لاس د ورغوي په اندازه ده او په اسانۍ سره یې ترهګر په موټرو پسې نښلولی شي. د خبرپاڼې له مخې د دغو ماینونو ګڼ شمېر کاروونکي نیول شوي خو بیا هم دغه څه په پای ته نه ده رسېدلی. وروستیو کې د دغه ډول ماینونو قربانیان تر ډیره دولتي کارکوونکي، خبریالان، دیني عالمان او مدني فعالان دي. اخوا لوګر کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. لوګر ولایت کې ډیری کلي د وسلوالو له شتون څخه پاک شوي دي.
د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزي رسنیو ته ویلي چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې د امنیتي ځواکونو ګډ چاڼیز عملیات پیل شوي چې تر دې دمه یې 10 کلي تصفیه او له وسلوالو یې پاک کړي دي. احمدزی زیاتوي چې په دغو سیمو کې عملیات لا هم دوام لري. د احمدزي په وینا په دغو عملیاتو کې 40 ارادې بې اسناده موټر، 14 ارادې موټرسایکلونه، نظامي یونیفورم، 1 میل کلاشینکوف او 2 میله تفنګچې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نوموړي په خبره دغه عملیات به نورو سیمو ته هم وغځېږي ترڅو ټول ګواښونه له منځه لاړ شي. دغه عملیات داسې مهال پیلېږي چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون ګڼو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ډیری خلکو ته مرګ ژوبله رسیږي. تر اوسه په دې عملیاتو کې کوم لوري ته د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی او نه هم کومې ډلې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته غبرګون ښودلی دی. پاکستاني پوځیانو د ننګرهار پر ګوشتې ولسوالۍ راکټي بریدونه کړي. د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني نظامیانو یو ځل بیا له پرون راهیسې په دې ولسوالۍ توپچي بریدونه پیل کړي چې ملکي وګړو ته یې سخت مالي زیانونه اړولي دي. دوی وایي بریدونه له پرون راهیسې د یادې ولسوالۍ په خوږ اکاخیلو سیمه باندې شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې تېره ورځ 13 او نن 12 راکټونه شوي دي. سرچینه دغه راز زیاتوي چې تر اوسه چاته ځاني زیان نه دی اوښتی خو خلک یې د سیمې اړکېدو ته مجبور کړي دي. له تېرو 10 کلونو راهیسې پاکستاني پوځیان د ډیورنډ فرضي کرښې دې غاړې ته پرتې سیمې په راکټونو ولي چې ډېر ځله د افغان ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې هم پاکستاني نظامیانو د کونړ ولایت یو شمېر سیمې په توپونو ویشتې وې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه بریدونه غندلي وو او له پاکستان نه یې غوښتي وو چې د بریدونو لاس په سر شي. اخوا په ننګرهار کې د هوان مرمۍ 11 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې په یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې 11 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار د والي وایند الله خوږیاڼی وایي تېره شپه د وسلوالو طالبانو له لوري توغول شوې هوان مرمۍ د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې په یو کور لګېدلې چې له امله یوه میرمن وژل شوې او د 4 ماشومانو په ګډون 6 تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا جلال آباد کې یوې چاودنې یو ماشوم او د ملي امنیت 2 کارکوونکي ژوبل کړل. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت 2 کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې وویل چې دا پیښه د 2مې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکوونکو په یو کرولا موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د ترینکوټ په خیرو کاریز سیمه کې په یوه غلچکي برید کې 2 پولیس وژل شوي دي. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. قدرمنو اورېدونکو تاسې زموږ غږ د لوی پکتیا خوست ولایت څخه اورئ. چارواکي وایي بلخ کې د افغان ځواکونو بریدونو له 10 زیات وسلوال طالبان وژلي. امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې له 10 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 209 شاهین قل اردو نن په یوه خبره کړې خبرپاڼه کې وویل چې په هغو بریدونو کې چې نن سحر وختي د بلخ ولسوالۍ د بابا یوسف په کلي کې پر طالبان وشول د دې ډلې 6 وسلوال ووژل. د خبرپاڼې له مخې ملکیانو ته په دغو بریدونو کې زیان نه دی رسېدلی. دغې قل اردو په یوه بله خبرپاڼه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والي مولوي مطیع الله پر یو مرکز د هوایي هدفي برید په نتیجه کې د طالبانو 15 مهم غړي وژل شوي دي. ویل شوي چې دغه پرون د ورځې ناوخته ترسره شوی دی. طالبانو تر اوسه د دغې قل اردو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي 2021 کال کې له 14 میلیونو اړمنو افغانانو سره مرستې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان 2021 میلادي کال کې به افغانستان کې له 14 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د دغه ادارې ویاند وحید الله اماني وویل چې دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي. پر دغه ادارې سربیره یو شمېر نور ادارې او د افغانستان دولت بېځایه شویو ته ځانګړې بودیجه لري خو یو شمېر بېځایه شوي بیا وایي چې په وخت مرستې نه وررسیږي. جګړه او بیا وروسته طبیعي پیښې او بیکاري هغه عوامل دي چې له مخې د افغانستان نږدې نیمایي یعنی 11 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. په دې 11 میلیونو کې 5.5 میلیونه داسې دي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کډوالو وزارت وایي د جګړې له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر لا زیات شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویلي جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بېځایه شوي کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ماښام وویل د کورنیو بېځایه شویو وضعیت په مستقیم ډول له جګړې سره تړاو لري. د دغه بېځایه شوي تر ډېر روغتیایي خدمتونو، پاکو اوبو، زده کړو او ګڼو نورو ټولنیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د بیکارۍ د لوړې کچې له کبله یې ځوانان هم تر ډېره وزګار ناست دي. او اروزګان ولایت کې میرمنې وایي دولت ورسره ژمنې نه دي عملي کړې. په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر میرمنې وایي چې دولت ورسره د تعلیم برخه کې کړي ژمنې نه دي عملي کړي. دوی وایي چې په مرکز ترینکوټ کې یوازې یوه ښځینه ښوونځی شتون لري چې په هغه کې هم مسلکي استادان شتون نه لري. زموږ همکار خان محمد سیال له نورو جزئیاتو سره دولت خو ډېرې ژمنې کړي دي لکه موږ چې وینو روزګان ولایت چې 202 ښوونځی لري چې له دغه جملې څخه 181 ښوونځی د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې فعال دي. روزګان ولایت کې یو شمېر میرمنې وایي چې دولت ورسره د تعلیم برخه کې کړي ژمنې نه دي عملي کړي. دوی له اړوندو مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې دولت ورسره کړي ژمنې عملي کړي. دولت خو ډېرې ژمنې کړي دي لکه موږ چې وینو روزګان شرایط چې دي او د ښځو سوادار طبقه چې د ډېره کمه ده، فیصدي دلته ډېره کمه ده. ژمنې یې کړي دي خو څه ناڅه عملي سوي دي. داسې نسم ویلی چې 100% دوی کار کړی دي، یعنې هغه چې عملي سوي هم دي کار هم کړی دي دولت و ښځو ته. په 100 کې به 10% یې د دې څخه اضافه دوی کار نه دی کړی، ځکه چې په ټوله مرکز کې فقط یوه لیسه ده. همدغه ستونزه ده چې مثلا دغه د ښځو دپاره د کار زمینه دي ویل چې موږ برابروو. مثلا د حکومت اولی پلا چې مثلا جناب اشرف غني صاحب چې ویل چې که زه کامیابه شم د استادانو معاش تېروم، خو هغه په همغه حالت کې پاته دي. یا دغه دا دوم دوره سو چې دي مثلا کامیابه شوې ده، هېڅ هم نه دی کړې ده. د استادان معاشونه هم همدغسې لږ پاته دي. بلخوا د روزګان ولایت د پوهنې ریاست تدریسي معاون محمد نسیم همتزی د میرمنو یادې ستونزې مني او وایي چې په دغه ولایت کې د امنیت نشتون او ناسم دودونه د میرمنو د زده کړو پر وړاندې لوی خنډونه دي. د همتزی په وینا په راتلونکي ښوونیز کال کې په پلان کې لري چې په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د ښځو لپاره نوي ښوونځی پرانیزي. ښځې په واقعیت کې په ارزګان کې څومره چې ضرورت دی هغومره تعلیم ته لاسرسی نه لري. دغه رقم ته کورنۍ تاوتریخوالی موږ تاسې د دې ساحې خلک یو راته معلومېږي چې د بدیو په بدل کې ورکول کېږي ښځې، دغه رقم وهل کېږي، ټکول کېږي. دا هغه څه دي چې د ښځو ژوند یې محدود کړی دی. تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو ځل د هغه خویندې چې په کورو کې دي هغوی مکاتبو ته ولېږي. نوي تعلیمي کال پر رسېدو سره زه امیدوار یم چې دوی هغه نږدې مکاتبو یا سنټرانو ته ولېږي هغه ماشومان نجونې چې تر څو دوی وکولی شي خپله آینده د تعلیم باندې روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم روزګان ولایت کې یو شمېر میرمنو د نوي ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه کړې وه. خان محمد سیال، هوا راډیو، روزګان. د هوا راډیو قدرمنو اورېدونکو بهرني خبرونه به درته زموږ همکار کریم الله چنار وړاندې کړي. د بهرنیو خبرونو په پیل د عدالت نړیوالې محکمې د ایران او امریکا د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کوي. د ملګرو ملتونو لوړپوړي محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کولی شي. د امریکا پر وړاندې د ایران پر دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د عدالت نړیوالې محکمې د پلاوي اکثرو قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه. ایران 2013 میلادي کال هغه مهال دغه محکمې ته شکایت وکړ چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د قدرتونو له اتومي تړونه ووت او پر دغه هیواد یې بندیزونه ولګول. د عدالت نړیوالې محکمې پریکړې الزامي دي خو د هغو د عملي کولو قدرت نه لري.
روسیه د شوروي اتحاد له 4 جمهوریتونو سره هوایي او د ریل ګاډي فعالیتونه پیلوي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین د پخوانی شوروي اتحاد له 4 جمهوریتونو سره د هوایي کرښو او ریل ګاډي د فعالیتونو د بیا پیل فرمان لاسلیک کړ. د فرمان له مخې راتلونکې اونۍ د ماسکو او د بلاروس د پلازمینې مانسک ترمنځ د ریل فعالیتونه له سره پیلیږي. د ماسکو او منسک ترمنځ د الوتنو شمیر هم په اونۍ کې 5 ځلونو ته زیاتیږي. د فرمان له مخې د ماسکو او د قرغیزستان د پلازمینې بشکیک ترمنځ هم الوتنې په اونۍ کې 3 ځلونو ته زیاتیږي. له آذربایجان او ارمنستان سره هم د پروازونو د زیاتېدو خبره شوې ده. د ناولني په اړه د لویدیځو هیوادونو د فشارونو پر وړاندې د ماسکو مقاومت. د روسیې چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو پر وړاندې مقاومت ښودلی دی. پر ماسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلل چې پرون د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی ناولني په زندان محکوم کړ. د امریکا یو لوړپوړي جنرال او د اروپا د متحدو ځواکونو قماندان تاد والترز پرون په بروکسل کې وویل چې د ناولني پر قضیې سخته اندېښنه لري. والترز زیاتوي چې دوی کاملا د روسیې د فعالیتونو څارنه کوي او په واقعي ډول هر هغه څه ارزوي چې هغوی له 2014 میلادي کال را په دې خوا ترسره کړي دي. دوی وایي چې د ناولني د دوسیې په اړه چې د پیښېدو په حال کې ده ډېر اندېښمن دي. ناولني د جنوري په 18 مسکو کې ونیول شو. فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی بارما کې بندي شوي دي. 3 ورځې وړاندې د فبرورۍ په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشره آنګ سان سوچي یې له واکه لرې کړه. فیسبوک او انټرنیټي څارونکو نن پنجشنبه تایید کړي چې په میانمار کې د فیسبوک، واتساپ او انستګرام په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدود شوی دی. د فیسبوک ویان انډي سټون وویل له چارواکو غواړي چې شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي ترڅو د میانمار اوسیدونکي له خپلو کورنیو او ملګرو سره په تماس کې شي او مهمو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د میانمار د مخابراتو او معلوماتو وزارت وویل چې فیسبوک به د فبرورۍ تر 9 نیټې پورې بند وي. دغه وزارت په یوه لیک کې چې یوه کاپي یې رویټرز خبري اژان هم ترلاسه کړي ویلي هغه کسان چې په اوس وخت کې د هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کوي غلط خبرونه او ناسم معلومات خپروي چې هغه د فیسبوک د کاروونکو په منځ کې غلط فهمي رامنځته کوي. او کاناډا د ډونالډ ټرمپ ملاتړې ډله مغرور هلکان ترهګره وبلله. کاناډا د مغرور هلکانو یا پراډ بوایز په نوم د امریکا ښایلاسې توندلارې ډله چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملاتړ کوي د ترهګرو نوملړ ته ورزیاته کړه. دا پریکړه د کاناډا حکومت ته اجازه ورکوي چې د دې ډلې اړوندو شتمنیو پر کنګلونو سربیره یې غړي هم د تاوتریخوالي او ورانکاري په تور تعقیب کړي. د کاناډا د امنیت وزیر بیل بیلر وویل د امریکا پر کانګرس د جنورۍ 6 برید کې د دې ډلې د غړو د مهم رول او ګډون له امله یې دا پریکړه کړې ده. مغرور هلکان داسې ښي اړخې توندلارې ډله ده چې غړي یې ټول نارینه او د کډوالۍ مخالف دي. دا ډله سیاسي پیښو کې د تاوجن ټکر مخینه لري. د خبر راډیو قدرمن اوریدونکو اقتصادي خبرونه درته عزیز طلبار وړاندې کوي. د هوا په خبري ټولګه کې درته اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د زعفرانو سږني حاصلات نږدې 21 ټنو ته رسیدلي. د افغانستان د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د هیواد د زعفرانو یعنې سرو طلاو سږني حاصلات نږدې 21 ټنو ته رسیدلي دي. د دغه وزارت وایان د اکبر رستمي وویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندوز، فرا او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران تولیدوي. ښاغلي رستمي زیاته کړه چې په 1499 کال کې په نږدې 7900 هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي وو.
له دې ډلې د هرات په ولایت کې 7317 هکتاره ځمکه په ټولیزه توګه د نورو ولایتونو په نږدې 1500 هکتاره ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفرانو په دې وروستیو کې په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی. د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په راتلونکي کال کې به هم یاد فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو په راتلونکي کال کې هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه شي. په ننګرهار کې د 19 میلیونو افغانیو په ارزښت د 1512 متره استنادي دیوال د جوړولو کار پیل شو. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د سیمه ییز پروګرام له لوري د ننګرهار ولایت د مومندارې ولسوالۍ په بسوالالي جانخیل کلا کلي کې د 19 میلیونو افغانیو په ارزښت د 1512 مترو په اوږدوالي پوخت استنادي دیوال د جوړولو د پروژې کار پیل شو. د دغې پروژې په ترڅ کې به 3517 کاري ورځې رامنځته شي او په بشپړېدو سره به یې د سیمې 840 اوسېدونکي ترې ګټه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې د دغې پروژې په بشپړېدو به هلته نه یوازې د ځایي بزګرانو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې بلکې د سیمې ګڼ شمېر کورونه هم د موسمي سیلابونو له ګواښ څخه خوندي کړل شي. قدرمن اورېدونکو ورزشي خبرونه هم له عزیز تلوار څخه واورئ. ورزشي خبرونو ته درته هرکلی کوم. ګریس ګیل په چټکو 4 منډو خپله لوبډله بریالی کړه. د متحده عرب اماراتو 10 اوریزو سیالیو په لړ کې ګریس ګیل د شپږیزو باران وکړ. ابوظبي لوبډلې لومړی پچه وګټله او د امارات عربینز لوبډلې ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. امارات عربینز په ټاکلو 10 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 98 منډې وکړې. مراټه لپاره علي شام 33، محمد حفیظ 60، شعیب ملک 15 نسوځېدلې او مختار علي 14 منډې وکړې. ابوظبي لوبډلې د 98 منډو هدف په ډېرې اسانۍ سره په 15 اورونو او 3 توپونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو پوره او لوبه یې د 9 وکټو په شتون کې وګټله. ګریس ګیل په دې لوبه کې ښه وځلېده. نوموړي د 9 شپږیزو او شپږو څلوریزو پر ماټ په 22 توپونو 4 اتیا نسوځېدلې منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی ګریس ګیل ونومول شو. د نوموړي د 9 شپږیزو او شپږو څلوریزو پر ماټ په 22 توپونو 4 اتیا نسوځېدلې منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی ګریس ګیل ونومول شو. قدرمن اورېدونکو د ورځپاڼو غورچاڼ به درته زموږ همکار کریم الله چنار وړاندې کړي. قدرمن اوریدونکو د ټولګې په دوام د ورځپاڼو غورچاڼ ته ښه راغلاست. فارن پالیسي وایي جو بایډن ته افغانستان د لومړیتوبونو په سر کې نه دی. فارن پالیسي وایي دې ته په پام چې ولسمشر جو بایډن په خپل هیواد کې دننه او له هیواده د باندې ګڼې مسئلې په وړاندې لري. افغانستان ورته د لومړیتوبونو په سر کې نه دی، خو له دې کبله چې د ټرمپ د ادارې او طالبانو د تیر کال د فبرورۍ د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وخت په رانږدې کېدو دی. بایډن مجبوره دی چې په دې اړه پریکړه وکړي. فارن پالیسي لیکي سره له دې چې بایډن ژمنه کړې وه چې دا بېپایه جګړه به پای ته رسوي، خو پوښتنه دا نه ده چې آیا پوځیان به له افغانستانه وباسي، بلکې پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ترلاسه شوي بریاوې څنګه خوندي کولی شي او دا یقیني کولی شي چې په هیواد کې د امریکا د څو لسیزو قربانۍ نه ضایع کیږي. د دې پلوي هم نه دي چې د دې هیواد د تیرو 2 لسیزو بریاوې له خاورو سره خاوري شي. ملټري ټایمز ورځپاڼې بیا له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خپرې کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي چې له افغانستانه د نورو بهرنیو پوځیانو وتل باید د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي. د ماس منظور دا دی چې که طالبان او دولت په سوله کې پرمختګ کوي، بهرني پوځیان دې هم ووځي او کنې تر هغوی دې ونه وځي چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ډاډ نه وي ترلاسه شوی. دا هم ویلي دي چې د ته په پام چې د فبرورۍ په 29مه نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټې ته ډیر وخت نه دی پاتې. ګومان نه کوي چې تر هغه مهاله دې د سولې خبرې اترې نتیجه ورکړي، نو بهرني پوځیان په یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې شي. ملټري ټایمز د پینټاګون د چارواکو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې وایي طالبانو د تشدد د کمولو په شان خپل ژمنې نه دي پوره کړي. ارګنایزیشن آف ورلډ پیس هم په خپله آنلاین خپرونه
OWP کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو موضوع بیان کړې ده. د دې نشریې په باور د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړ چې دا له 2001 را په دې خوا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لږ شمېر دی. د دې خپرونې پر اساس له افغانستانه د می تر لومړۍ نیټې د ټولو امریکایي پوځیانو بشپړ وتل له یو لړ شرطونو سره تړل شوي وو، لکه دا چې طالبان به له القاعده سره اړیکې شلوي او له افغان مشرانو سره به د سولې خبرې پیلوي. دې خپرونې په بل ځای کې د افغانستان د 10 کلنې جګړې ته اشاره کړې او لیکلي دي دا جګړه چې په 2001 میلادي کال کې پیل شوه لا هم دوام لري او د بهرنیو اړیکو د شورا په باور طالبان په 5 کې یوه برخه کنټرول په خاوره لري او د دغه هیواد دیموکراسي ګواښي.